د خبرونو سرټکی. په مالیزیا کې د افغانستان سرپرست سفیر د برونای د پلان او پراختیا وزارت له مرستیال ډاکټر نور امتحان سره خبري. د مرکزی بانک لخوا په ټول هیواد کې د تمویلي خدماتو پر پراختیا ټینګار او په سیمه کې د تاوتریخوالي دوام او پر اردن د ایران بریدونه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو لیدونکو، د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د چنګاښ میاشتې 29 نیټه ده. زه نور احمد محمدي مصپام کړی د خبرونو تفصیل ته. مالیزیا کې د افغانستان سرپرست نقیب الله احمدي د برونای دارالسلام د پلان او پراختیا وزارت مرستیال ډاکټر نور امتحان او د سلطان حسن البلقیه بنسټ له مشر سره لیدنه او خبرې کړې دي. په مالیزیا کې د افغانستان سفارت ویلي چې په دې لیدنه کې دواړه لوري د افغانستان او برونای ترمنځ پر اړیکو او د دوه اړخیزو همکارۍ د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. همدارنګه په فرهنګي او بشري برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. افغانستان بانک وايي په دې ناسته کې دواړه لوري د وړو مالی تمویلاتو د تضمین د پراختیا د بلاوزه مرستو وړاندې کولو او پیاوړتیا او د افغانستان له مالي مؤسسو سره د تخنیکي همکارۍ په تړاو خبرې کړې دي. صدیق الله خالد د هیواد د مالی او بانکي سکتور د ودې او پیاوړتیا برخه کې د افغانستان ژمنتیا ټینګار کړي او له یاد بنسټ غوښتي چې د هیواد ټولو سیمو کې له توپیره پرته د تمویلاتو خدماتونه وړاندې کړي. د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت د افغانستان د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو د نندارتون د جوړېدو په موخه د نړیوالو بنسټونو د همکارۍ د جلب او همغږۍ لپاره غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د کرنې او مالدارۍ مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني د نندارتونونو پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل چې دا ډول نندارتونونه د کورنۍ تولیداتو د معرفي کولو، د بازار د پراختیا او د بزګرانو او مالدارانو د ملاتړ لپاره مهم رول لري. او وروستي خبر ایران اعلان کړی چې په اردن کې د امریکا پوځي اډې او پوځي تجهیزات په نښه کړي دي. د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې د اردن پر الارزاق هوایي اډه په برید کې د امریکا یو شمیر پوځي تجهیزات ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. همدارنګه په غبه هوایي ډګر کې د ایران په بریدونو کې د امریکا C-10 ترانسپورتي الوتکه او P-8 کشفي الوتکه هم په نښه شوې ده. په ورته وخت کې د امریکا مرکزی قومنداني یا سنټکام اعلان کړی چې په ایران کې پر ټاکلو هدفونو هوایي بریدونه کړي دي. درنو او د قدر وړ لیدونکو دا د نن ورځ خبرونه له ملتیا مننه. تر بیا مو الله مل.